السلام علیکم محترم اوریدونکو په دې هیله امید چې روغ او جوړ به وئ. یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې د انګلیسي زده کړې پروګرام په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې هیله امید چې په تېر شوي درسونو باندې ورتېر شوي وئ او زده کړي به مو وي. خوږو ملګرو، په ننني درس کې راځو یو ځل بیا یو څو مهمې جملې زده کوو، کومې چې بیخي زیاتې استعمالیږي او د استعمال وړ دي. خو مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، ستاسو څخه دا هیله کېږي چې په ډېرې مهربانۍ او درنښت سره زموږ د ULD ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو هره ویډیو تاسو ته بغیر له سر څخه در ورسیږي کومه چې موږ اپلوډ کوو یوټیوب چینل ته. راځو په درس باندې پیل کوو. خوږو ملګرو، لکه څه ډول مې چې تاسو ته مخکې هم ویل چې نننۍ ویډیو د یو څو مهمو جملو په اړه ده، نو په جملو باندې به پیل وکړو. لومړۍ جمله: When does the sun rise? When does the sun rise? د لمر څه وخت راخیږي؟ د لمر څه وخت راخیږي یا کله لمر راخیږي؟ When does the sun rise? لمر څه وخت راخیږي یا لمر څه ټیم راخیږي؟ ځواب: The sun rise at 7 o'clock. The sun rise at 7 o'clock. لمر په 7 بجو راخیږي. لمر په 7 بجو راخیږي. The sun rise at 7 o'clock. همدا قسم تاسو کولی شئ چې د دې جملې په مرسته یو څو نوره ښایسته جملې جوړ کړئ، لکه دا جمله نوره هم ښایسته کړئ. مثال: When does the sun rise in your country? مثال: تاسو د یو مسافر سره خبرې کوئ او تاسو دا پوښتنه ورڅخه کوئ چې ستاسو په هیواد کې څه ټیم لمر راخیږي، نو څه به ورته وایئ؟ When does the sun rise in your country? ستاسو په هیواد کې لمر څه ټایم راخیږي؟ نو ځواب به څه ډول وي؟ The sun rise at 7 o'clock in our country. زموږ په هیواد کې لمر په 7 بجو راخیږي. The sun rise at 7 o'clock in our country. In our country. د لمر راخیږي زموږ په هیواد کې په 7 بجو. بله جمله: When does the sun set in your country? یا When does the sun set? When does the sun set? د لمر څه وخت ډیبیږي؟ When does the sun set? د لمر څه وخت ډیبیږي؟ ځواب: The sun set at 5 o'clock. The sun set at 5 o'clock. د لمر په 5 بجو ډیبیږي. همدا قسم تاسو لکه د پاس جملې په ډول دا جمله هم استعمالولی شئ. What time the sun set in your country? یا what time the sun set in your province? ستاسو په ولایت کې. What time the sun set in your country? ستاسو په هیواد کې د لمر څه وخت ډیبیږي؟ The sun set at 9 o'clock in our country. زموږ په هیواد کې لمر په 9 بجو ډیبیږي. یا the sun set د لمر چې دی دغه ډیبیږي at 5:30 o'clock په 5 بجو او 10 دقیقو باندې. تاسو کولی شئ په واسطه نوره جملې هم جوړ کړئ، هغه تاسو له ځان څخه جوړ کړئ ورباندې څو تمرین ورباندې وشي. راځو بله جملې ته. Why are you happy today? Why are you happy today? ولې نن خوشحال یې؟ ولې نن خوشحال یې؟ Why are you happy today? ولې نن خوشحال یې ته؟ ځواب: Because I got married. Because I got married. ځکه چې ما واده وکړ. Because I got married. ځکه چې ما واده وکړ. او دغه جمله نرینه او ښځینه دواړه استعمالولی شي. یعنې که چېرته یوه ښځینه هم وغواړي دا جمله استعمالولی شي او هم نرینه استعمالولی شي، دواړو لپاره استعمالیږي. I got married. زه واده کړی شوم یا ما واده وکړ. یو ډول خبره ده. او بله جمله: Why are you sad today? Why are you sad today? ولې نن خفه یې؟ Why are you sad today? ولې نن خفه یې؟ ځواب: Because I lost my phone. Because
I lost my phone ځکه چې ما خپل ټلیفون وبایله خدای مه کړه ځکه چې ما خپل ټلیفون وبایله له لاسه مې ورکړ رانه ورک شو تم یوې نقطې ته فکر وي دا لوز چې دی لوزډ دا دوهم حالت دی د لوز کوم چې مونږ او تاسو مخکې په دې باندې غږېدلي یو یوه ویډیو مې درته په جوړه کړې ده په یوټیوب چینل کې هلته په پلیلیست کې شته دو لوز چې دی دغه دوهم حالت د لوز دی او په پاست حالت کې استعمالیږي یعنې کوم وخت کې چې مونږ او تاسو د تیرو پیښو په اړه خبرې کوو یا د تیرو زمانې په اړه خبرې کوو نو د لوز په ځای بیا لوز استعمالیږي لوز معنی بایلل او لوز معنی وی بایلله When do you go to home? When do you go to home? څه وخت کور ته ځې When do you go to home? څه وخت کور ته ځې ځواب After the lunch وروسته له غرمې ډوډۍ After the lunch وروسته له غرمې ډوډۍ یعنې کوم وخت چې غرمې ډوډۍ وخورم بیا کور ته ځم او د دې جملې په مرسته تاسو کولی شئ چې نوره مهمه جملې او ښایسته جملې هم جوړ کړئ لکه When do you go to work ته څه وخت خپل کار ته ځې نو ځواب کې تاسو کولی شئ ورته استعمال کړئ چې I go to work on 7 o'clock یا on 8 o'clock په 8 یا په 8 بجو زه خپل کار ته ځم خپلې وظیفې ته ځم دوستانو تاسو به داسې وکړئ چې د دغه جملې په مرسته به نوره جملې هم راوباسئ نوره جملې به هم جوړې کړئ فقط تاسو په همدغه جملې باندې بسنه مه کوئ او نوره جملې ورباندې جوړوئ خوږو ملګرو نننی درس به په همدغه ځای باندې بس کړو په دې هیله امید چې تاسو به رانه ستړي شوي نه وئ او درس به خوند درکړی وي او مفید به درته تمام شوی وي او څه به مو ورڅخه زده کړي وي او ښه به یې استعمال کړئ د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ زموږ یوټیوب چینل سره نننی درس په همدغه ځای بس کوو تر بیا د الله په امان السلام علیکم